شپږ کاله پس اوس برهان علي چې دی نو هغه د خیره سر رهایی شو او پاکستان ته راغلی او په دې ټایم کې اوس پسې موږ انټرنیشنل ایرپورټ ته راغلي یو نو زموږ سره میلاو شو او اوس په خیره سره کور ته ځو. الحمدلله هغو زه مواب کړم، هغو زه وبخلم، هغه خپل بچی هېر کړو او زه یې بچی حساب کړم. جی جی له ما سره یې تعاون وکړو، زما سره یې دغه وکړو، زه یې فی سبیل الله مواب. زه خو پې لول پیم خپم، اوس پیم خپم، داسې ده لکه د خپل ځان نه چې لاس کټ کړم. جی جی ولې چې هغه زموږ د خپل د نغري خلکو د لالکو سیمې برهان علي څوک چې د سعودي عرب په جیل کې بندي و، شپږ کاله پس 13 ورځ له زندان څخه له خوشي کېدو وروستو نن پاکستان ته رارسېدلی، چېرته چې په اسلام آباد انټرنیشنل ایرپورټ د کورنۍ لخوا د هغه هرکلی شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې په سعودي عرب کې د معمولي جګړې دوران د نوموړي نه د هغه د یو رشته دار خون شوی و او هغه په دغه کیس کې جیل شوی و د کومې د روغې او موافعي جرګه چې تیر کال په لالکو کې ترسره شوې وه. برهان علي د مخالف ډلې د کورنۍ په دغه موافعي د هغوی مننه کړې او د انډس نیوز نیټورک د همکار سید امین الله سره په دې اړه خصوصي خبرې په اسلام آباد انټرنیشنل ایرپورټ کې کړې دي. نوموړي په دې اړه نور څه ویلي، راځئ چې وایو ورو. جی همدرد صاحب، دا وخت زه په اسلام آباد انټرنیشنل ایرپورټ کې موجود یم چې دا وخت زما سره برهان علي موجود دی چې دنه په سعودي عرب کې یو واقعه راغله نو دی اوس پاکستان ته راغی، شپږ کاله د په جیل کې ویسته. یو د خوشحالۍ خبره ده چې دی راغی او د پاکستان ته دا ورور دی به زما سره خبرې وکړي. په دې واقعه ټول تفصیل ما ته وکړه چې دا څه واقعه شوې. السلام علیکم امین الله. تیز وایه. لول خو زه ستا شکریه ادا کوم او بیا دا زما ورور برهان علي چې دی نو د لاسه شپږ کاله مینا یو واقعه شوه چې بس اتفاقا مسله وه خدای راوستې وه او هغه هم زموږ ټول دواړه طرف ته موږ د یو نغري خلک وو او اوس په هغې کې بیا موږ جرګې او جانزیب لالی او دا کسان چې وندي پکې جرګې وکړې روغه قاسم کاکا و نو دا روغه جوړه چې زمونږ وشو. شپږ کاله پس اوس برهان علي چې دی نو هغه د خیره سر رهایی شو او پاکستان ته راغلی او په دې ټایم کې اوس پسې موږ انټرنیشنل ایرپورټ ته راغلي یو نو زموږ سره میلاو شو او اوس په خیره سره کور ته ځو. دا خو زموږ دپاره ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې دی پاکستان ته راغی او بل زموږ د هغو سره هغه خپله روغه جوړه وشوه خبره اتره نو هغو هم زموږ سره ښه کړلي چې یاره زموږ سره یې هغه خپله روغه جوړه کړله نو زموږ هغه لار واله او هر څه هم برابر پاتې شو، هغو ته هم برابر پاتې شو، دی هم الله تعالی روغ جوړ پاتې نو دا زموږ دپاره غټه د خوشحالۍ خبره ده. جی برهان علي، ته په دې کوم چې واقعه ستانه شوه ته په دې ستومانه یې؟ ها زه پې ستومانه یم. ولې پې ستومانه نه یم؟ زما خپل خلک و نغري خلک مې وو خو بس په غلطۍ وشوه او قسمت د قسمت خبرې ټولې په قسمت. الحمدلله هغو زه مواب کړم، هغو زه وبخلم، هغه خپل بچی هېر کړو او زه یې بچی حساب کړم. جی جی له ما سره یې تعاون وکړو، زما سره یې دغه وکړو، زه یې فی سبیل الله مواب کړم، څه دغه یې ونه کړو. جی جی الحمدلله. نو زه خو پې لول پیم خپم، اوس پیم خپم، داسې ده لکه د خپل ځان نه چې لاس کټ کړم. جی جی ولې چې هغه زموږ د خپل د نغري خلکو زموږ آیا عزت یې ساتلی، زموږ دغه یې کړلی، له موږ سره چې څه ستړی له موږ څه دغه راغلی له موږ سره ودرېدل دي، په غم زموږ سره ودرېدل دي، په ښادۍ زموږ سره ودرېدل دي، په ښه ودرېدل دي، په بده ودرېدل دي. زه پې اوس هم خپه یم، زه پې په اوښ هم خپه یم خو الله پاک راوستې ده چې څه فیصلې کېږي دا په اووم اسمانونو کېږي. زه مزدورۍ له تلی یم، زه نه څه کیسونو له تلی یم، نه څه شرونو له تلی یم. الله تعالی راوسته مسله، زه هم د کار راغلی یم، هغه هم د کار راغلی و، دواړه طرف ته ستړي و. د نصیب خبره وه،
هغو زه مواب کړم. هغو زما سره څه بده رده نه ده ویل، په محکمه کې را سر نه ده ویل، بار را سر نه ده ویل. دلته له ما دي وروڼو وې ما به ټلیفون وکړو، دوی به ویې یاره له موږ سره ښه خیر په خیر کوي، له موږ سره ښه دغه کوي، تګ راتګ کوي. زما بړه خوشحاله شو چې یاره د هغو پې خفګان نور الله تعالی راوستې یو خبره وه. د الله تعالی په کارونو، الله په خپلو کارونو پوهېږي، انسان پې نه پوهېږي. انسان یوه اراده جوړوي، الله ورپېښه بله کړي. زه مزدورۍ له تللی یم، 6 کاله مې وویسته په جیل کې. دا 6 کاله چې تا په جیل کې ویسته، دې نه علاوه تا بهر څومره وخت ویسته په سعودي عرب کې؟ په دې کې بهر ما 7 میاشتې ویستل وی. 7 میاشتې 7 میاشتې مې ویستل وی. او زه هم داسې نه ګاڼم د دغه هلک مور چې دا زه د خپلې مور شان ته ګاڼم، د خپلې مور شان ته یې ګاڼم. هغې خپل زوی یې هېر کړو، زه یې واخیستم. او هلته چې د دې هلک کوم ورور و له ما سره یې څه بده رده نه ده ویلې، له ما سره یې څه دغه نه دی کړل، الټه له ما یې خیال ساتلی، ما سره یې خیر په خیر په محکمه کې دنده کړلي. بیا یې راته ویلي چې یاره روغه کېږي، ته صبر وکړه، زموږ پلار خفه دی، زموږ مور خفه ده. زه ورته اوس هم دعا کوم چې یاره الله دې ورله دړه صبر ورکړي، او الله دې ورله د دنیا اخر ښایست ورکړي د ده مور و پلار له، چې زه یې مواب کړم.